اوس هم په ختیځو ولایتونو کې د زیږون پر مهال د میندو او کوچنیانو مړینه د روغتیا پر وړاندې یوه لویه ننګونه ده. په ننګرهار کې هر کال د 100,000 میندو له ډلې څخه 320 تنه اوس هم د زیږون پر مهال مري. د چارواکو په وینا که څه هم دا کچه د پخوا په پرتله د پام وړ راکمه شوې، خو لا هم ډېرې میندې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه څرګندونې د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکو په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي په اړه د یو 4 ورځني ورکشاپ په پیل کې وکړې. په هر 100,000 میندو کې متاسفانه چې ولادتونه به کول، موږ به د 1400 په شاوخوا کې خپل میند د لاسه ورکولې. اوس دغه کچه 320 ته راښکته شوې ده، خو بیا هم دا کچه چې ده قابل د قبول نه ده. باید دا تر 2021 کاله پورې حد اقل یا 0 ته ورسیږي. خو بلخوا د عامې روغتیا وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د مور او ماشوم د مړینې کچې کموالي لپاره جدي هلې ځلې پیل کړي دي. په لیرې پرتو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې زموږ ښځینه پرسونل یا کارکوونکي هلته د تګ دپاره زړه نه ښه کوي، نو هلته د ټولنې قابلې یو پروګرام دی چې د ټولنې څخه هغه نجونې چې حد اقل سواد ولري راټولوي او د دوی لپاره عمل ته ټریننګ دایروي او په هماغه ټولنه کې دوباره د خدماتو د ارزونې لپاره په کار ګماري. د یادونې وړ ده چې په لرې پرتو سیمو کې لا هم د زیږون پر مهال له ولسي دودونو ګټه اخیستل کیږي چې روغتونونو او مسلکي کسانو ته د نه ورتګ له کبله د میندو او کوچنیانو د مړینې سبب ګرځي.